سلامونه نیکې هیلې، وخت مو په خیر. ویډیو ته ښه راغلاست. په دغه ویډیو کې د تاسو سره د افغان او نړیوال کرکټ لوبغاړو په اړوند باندې مهم او ګرم خبرونه، د راشد خان د نه لوبېدو تازه معلومات، د ضیاء الرحمن په اړه اندېښمن خبر او همدا ډول د هند پر وړاندې د افغان لوبډلې احتمالي ستونزې، ترڅنګ د نوین الحق پیغام افسر زازي ته چې ځانګړی پیغام یې وړاندې کړی دی، او همدا ډول د سپین غر مهمه بریا چې نن یې په کورني کرکټ کې ترلاسه کړې ده، او ترڅنګ د آی پی ایل په سیالیو کې د محمد غضنفر د لوبو پای چې سږ کال کومې لوبې ده ترسره کړې. همدا ډول ورته نور خبرونه هم لرو. په پای کې به نظر هم ولرو د افغانستان د ټیسټ لوبې په اړوند باندې زیاتره معلومات درکوو چې ځینې احتمالي ستونزې پکې شته، او دا چې کوم لوبغاړي لوبېږي او کوم نه لوبېږي په دغه ویډیو کې راسره لیدلی شئ. باوري چینل ته ښه راغلاست او ویډیو تر پایه پورې راسره وګورئ ترڅو د تازه معلوماتو څخه هم خبر شئ. پیل زه له دې کومه چې لومړی تر ټولو مهم خبر دا راخلم دوستانو چې په ډېر امکان سره چې راشد خان بدبختانه د ټیسټ په دغه لوبه کې چې د هند پر وړاندې ده ونشي لوبېدلی، څو میاشتې مخکې هم تاسو ته دغه خبر رسېدلی و، او اوس نور هم دغه خبر هغه رسمي کېدو خواته روان دی چې دی لوبې نشي کولی، ځکه ډاکټرانو ورته سپارښتنه کړې ده چې دی به لوبې نه ترسره کوي او دی به ارام کوي، اوږد فارمټ لوبې به نه ترسره کوي. بدیل لوبغاړي چې په دې برخه کې شته دي او مثلا مخکې کېږي دا دی چې خلیل ګربز په اړوند باندې ویل کېږي چې د راشد د ځایناستې به اوسېږي، د هند پر وړاندې په ټیسټ لوبه کې به دغه لوبغاړی اخیستل کېږي. منفي فایل هم درلودلی شي کله چې یو دغسې مهم لوبغاړی په ټیسټ لوبه کې ونه اوسېږي، یا دغسې ستره لوبه کې چې هغه د هند پر وړاندې ده، طبعا د افغان په لوبډله باندې منفي تاثیر کوي، خو په ټوله کې بیا د ځوان لوبغاړو لپاره یو فرصت دی چې هغوی هم دغه فرصت ترلاسه کړي. همدا ډول د ټیسټ په لوبه کې بل مهم دا چې ضیاء الرحمن اکبر په اړه باندې هم ویل کېږي چې د هند پر وړاندې په راتلونکي ټیسټ لوبه کې د ټپ له امله ګډون نشي کولی، او د یو څه ناڅه ټپي دی چې څه وخت وړاندې هم ما ورسره په کرکټ بورډ کې ولیدل چې هلته ځینې تمرینات ترسره کول، خو ویل چې یو څه ناڅه ټپي دی او لوبې ته هم دوام نشي ورکولی. اوس هم رسمي خبر همدا دی چې دی به په دغه سیالیو کې ونه لوبېږي. نو دا هم ممکن چې ضیاء الرحمن ټیسټ کرکټ کې د افغانستان لپاره ډېر لوبېدلی دی، نو تاثیرات به ولري، خو بیا هم زه وایم چې د ځوان لوبغاړو لپاره یو ښه فرصت دی چې د هغه په ځای باندې یو بل بدیل لوبغاړی راواخیستل شي چې په 19 کلن لوبډله کې هم اورتوډاکس توپ اچوونکي لرو چې روح الله عرب دی، همدغه ډول په کورني کرکټ کې نور ډېر لوبغاړي دي چې دوی د دغه لوبغاړي پر ځای باندې راواخلي. ستاسو به هم نظر اخلو چې فکر کوئ د دغه لوبغاړي په ځای باندې کوم لوبغاړی باید انتخاب شي د اورتوډاکس توپ اچوونکي په توګه باندې سي او ځایناستې وټاکل شي. همدا ډول بل خبر چې در سره شریک کوم دا دی چې په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېر ښکته پورته کېږي، دا دی چې نوین الحق بالاخره د افسر زازي لپاره مبارکي یو څه ناڅه وړاندې کړې ده، ورته ویلي دي چې په همدغه ډول باندې خلک په خپل بیټینګ باندې چوپ کوه چې په 3 پاڼیو کې ستا 204 منډې ښې شمېرې دي، او همدغسې مخکې ځه خلکو ته په همدغه ډول باندې ځواب ورکوه. دا هم د نوین الحق یو پیغام دی چې افسر زازي ته یې ورکړی، او افسر زازي هم په لیسټي سیالیو کې خورا ښه لوبېږي، او د دغه سیالیو مخکښ توپ وهونکی هم تر دې مهاله پورې دی ثابت شوی دی چې ډېر ښه لوبېږي او ښې سیالۍ هم ترسره کوي. مخکې ګورو چې نور څنګه لوبې ترسره کوي. کورني کرکټ کې نن سپین غر لوبډلې د لیسټي سیالیو په دوام په 8مه لوبه کې بوست ته ماته ورکړه او مهمه بریا یې خپله کړه. دغه بریا د سپین غر لپاره هم په جدول کې د سیالیو د جدول په توګه باندې ډېره زیاته مهمه وه چې دی باید مخکې راشي او لوبې په دوامداره توګه باندې دوی وګټي. نو دغه بریا هم د سپین غر لپاره ډېره مهمه وه، او بوست لوبډله هم په بریالي ډول باندې روانه وه، خو سپین غر له ماتې سره مخ کړه. همدغه ډول بل خبر هم چې د غضنفر په اړه در سره شریک کوم چې دا دی چې د غضنفر سفر هم چې د په آی پی ایل کې پای ته ورسېده، چې د 2016 کال سیالیو کې د وروستۍ سیالۍ په توګه د راجستان پر وړاندې د 15 منډو په ورکړې سره یو مهمه ویکټ ترلاسه کړه، او په ټوله کې د دغه سیالیو په دوام دې لوبغاړي په ټوله کې 15 ویکټې ترلاسه کړې، او دغه سفر یې هم پای ته ورسوه. که څه هم ډېرو کمو سیالیو کې نسبتا چانس ورکړل شو، خو ښه استفاده یې هم وکړه د خپل چانس نه، او نسبتا ښه ولوبېده. نو په ټوله کې د غضنفر لپاره لا هم ښه چانس غواړو. راشد لوبې نورې هم پاتې دي چې راشد په دې سیالیو کې نورې هم لوبې ولري، او 19 ویکټې لري چې
فلیاپ لوبه به ولري کوالیفای 1 او که چیرته لوبه وګټي فاینل کې به بیا لوبه ترسره کوي. نو دوستانو دغه مهم خبرونه چې له تاسو سره مې شریک کړه، تاسو هم راته خپل نظر شریک کړئ. د راشد د ځایناستې په توګه خلیل ګربز څنګه انتخاب دی او که چیرته خلیل ګربز نه اوسي نو بل کوم بدیل لوبغاړی تاسو ګڼئ؟ او همدا ډول د ضیاء الرحمن بدیل لوبغاړی به څوک ګڼئ چې ویل کېږي چې دا لوبغاړی هم په ټیسټ لوبه کې ګډون نشي کولی د ټپونو له امله، او همدا ډول کوم لوبغاړی به مهم وي چې بیا هم د ده په ځای باندې ځایناستې په توګه باندې راواخیستل شي. د غضنفر لوبې هم پای ته ورسېدې، څه کول پکار دي چې دی هم د ملي لوبډلې سره زر تر زره یوځای شي، لکه څنګه چې د نور احمد لوبې هم پای ته رسېدلې وي، د غضنفر هم پای ته رسېدلې دي. نو د دې په اړوند باندې خپل نظرونه او تبصرې په کمنټ کې راسره شریکې کړئ او ویډیو هم در سره لایک او کمنټ کړئ او نورو ملګرو سره هم شریک کړئ تر څو زموږ نورې ویډیوګانې ستاسو لپاره په چینل کې مخکې راشي. ډېره زیاته مننه، تر بیا ښې چارې.